بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. سورة الأسراء مکی صورت مکہ مکرمہ کی نازل شوی دی او پا اول آیات کی دا معراج واقعات اجمالا اللہ پاک بیان کری دی. پیغمبر علیہ السلام دا دین اسلام پا خاطر باندے دا کافرانو دا طرفنا ہر قسم سختے تکلیفنا برداشت کری دی. کافرانو ہر قسم پیغمبر علیہ السلام تا تکلیفنا رسولی دی و پیغمبر علیہ السلام با برداشت کو. نو دا اللہ پلار کے ذلت اور رسوائی برداشت کول دا دے انجام عزت تے دا اللہ پا مخ کے اچتی دلی. نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک دا معراج عزت ورکڑے دے پا حالت دا بیدارے کی دا مسجد الحرام نا تر مسجد الاقصی پورے بیا دا او اسمانونو پورے سرد جسم او دا روح پا حالت دا بیدارے کی پا یوشپا کے پیغمبر علیہ السلام تشریف اوڑے دے دیتا اسرام وی او معراج اموتوی اسراء او معراج. اس دا واقعہ لسم کال دا نبوت تیر شو یو لسم کال دا نبوتو دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت یو لسم کالو دا رجب دا بزرگ میاشتے ویشتم تاریخو دا مازیگرنا دا سنرے نرے شبنم وریدو خکل ہوا لگے دا فضا طول معتروا. اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام تا خبر ورکو وی جبرائیلا زنن خپل محبوب معراج لرا بلما او دا جنت داروغتو وائی چی جنتون خشتا کی دا جنت حوران دے خشتا جامع واغن دی ہر قسم زیب و زینت ودی کی او زبنن خپل محبوب معراج لرا بلما. نو جبرائیل علیہ السلام میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام پسے اللہ پاک راو لے گل. پیغمبر علیہ السلام دا خپل ترلور ام ہانی بی بی داغی پکور کے لگ آرام کو نیم خواب حالتو ناسا پا چت سریشو او دا چتنا جبرائیل علیہ السلام راکس شو ورسرنور فرشتے میں پیغمبر علیہ السلام بیدار کو مسجد الحرام تے بوتو. مسجد الحرام کے پیغمبر علیہ السلام پا حتویم کے لگ آرامو کو. حتویم دا بیت اللہ حصدا بیا سترگے پٹے شلی بیا جبرائیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام راغلل پیغمبر علیہ السلام بیدار کو. دا زمزم کوئی خواتے بوتو علتے سملو او دا سینے مبارکی اپریشن اوشو حضر مبارک را اوستیشو. دا اپریشن تمام سامان دا جنت نروڑے شویو خو اوبو دا جنت نوی روڑے شوی دا زمزم اوبوی. دا پیغمبر علیہ السلام زر مبارک دریزل دا زمزم پا اوبو باندے اوین زلی شو او بیا پخپل مقام باندې کې خو دې شو
او بلا تعداد انوارات پکې ورواچولی شو، زړه روښانه شو، حکمت او ایمان پکې ورواچولی شو او په خپل ځای باندې کېښودی شو. بیا ټانکې ولګېدلې او د دواړو ولو په منځ کې مهر نبوت ولګولی شو. دا زمزم اوبو د جنت د اوبو نه افضل دي، ځکه ټول سامان د جنت نه راغی. که د جنت اوبه افضل وي، د کوثر اوبه که افضل وي، همدغه اوبه وروړې شوې د پیغمبر علیه السلام اپریشن کې به استعمال شوې وي. خو د زمزم اوبه د کوثر د اوبو نه افضل وي، نو ځکه د زمزم په اوبو د پیغمبر علیه السلام د زړه صفایي وشوله. نو زمزم اوبو له الله ډېر لوی فضیلت ورکړی دی. جبرائیل علیه السلام زړه مبارک په خپل ځای ورله کېښود او بیا ټانکې ولګېدلې. بېشماره فرشتې راغلي دي د پیغمبر علیه السلام ادب او احترام دپاره. پیغمبر علیه السلام الله سره معراج بکوي، شب معراج دی. درې ځله زړه مبارک ووینځلی شو. پیغمبر علیه السلام د الله راز لذي زړه مبارک درې ځله وینځلی کېږي. هغه زړه مبارک چې د ازل نه تر ابده پاک او منور دی. بیا من غوندې ګناهګار چې من الله ته ودرېږو مونځ کوو، زړه د غیر الله د تصور نه پاک نه دی، څنګه به مونځ قبلېږي؟ هغه زړه چې د ازله تر ابده پاک دی، د هغې صفۍ وشوه، الله سره هم کلام کېږي، راز و نیاز کوي. من ګناهګار چې الله سره راز کوو، مانځه ته ودرېږو، نو موږ لم پکار دی چې زړونه صفا کړو. د مانځه په وخت کې د غیر الله د تصور نه زړونه پاک کړو. څنګه چې زړه مبارک د زمزم په اوبو درې ځله ووینځلی شو، دغسې امتي به 4 اندام چې کوي، نو اندامونه به درې ځله وینځي. درې ځله مخ لاس پې وینځي به. دینه پس یو براق راوستی شو. براق تیز رفتار، برق رفتار، جبرائیل علیہ السلام راوستلی دی. وی دغه شپه باندې الله پاک جبرائیل علیہ السلام ته فرمایل چې د خپل محبوب را بلمنو د جنت نه وپسې یو براق بوزه. جبرائیل علیہ السلام فرمای وی په جنتونو کې ګرځېدم، غیر چا پیره خشته براق مې کته چې کم یو به پکې ډېر ښه وي، چې یو خشته براق د الله محبوب پسې بوزما. نو ډولې مې پکې کته، یو اړخ ته یو براق ولاړو، سر یې ښکته کړی و، جړلې. مې چې براقه ولې جاړئ؟ وی چې جبرائیله د کم وخت نه چې خبر شوی ما چې الله به خپل محبوب معراج باندې رابلي او هغه له د جنت نه براق به ورلیږي، د هغه وخت نه په جړا یمه چې دومره خوش قسمته به زه چېرته شم چې ما به ولیږي. ښکلې براقونه شته دی، هغه به ورپسې ځي. نو پر خپل نصیب باندې جړېږم چې زه کمزوری یم، زه ورکوټ یم، د الله محبوب سره مناسب نیم، نو په خپل قسمت جاړم. وی جبرائیل ورته وی چې دا دومره جړا دې کړې ده، دومره تکلیف دې برداشت کړې، براق راځم تا به بوزم. براق را روان که خوشحاله شو. د پیغمبر علیه السلام د زړه مبارک اپریشن وشو، ټانکې ورغلې. دې نه پس تیز رفتار، برق رفتار براق پیش کړی شو. جبرائیل علیہ السلام را مخکې شو، پیغمبر علیہ السلام ته براق پیش کړ. دا الله محبوبه دې په خپل خدمت کې قبول کا واخلا. پیغمبر علیہ السلام اراده وکړه چې په براق باندې سور شي. دغه وخت کې د براق داسې معمولی غونډه څه شوخي چالاکي غونډه وکړه. وی جبرائیل علیہ السلام راغه د براق پر گردن باندې لاس مبارک راخ ک. اے براقه دا شوخی دی ولی وکړه، شرمېږي نه؟ په تمام کائنات کې د ټولو نه اعلی عالی شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم پتا باندې سورلی قبلی، تا شوخی وکړه؟ تا ته پته نه لګي نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم پتا سورلی کوي؟
دخپل سورله شرافت او سعادت در بخي وی براق چې د الله د محبوب نوم واورېدو په دې خپل کړو باندې پیمانه شو داس خوله شو ډېر پیمانه شو شرمنده شو لک فکر وکړ یو بے زبانه زناور پلا علمه کې لک سات د پاره د پیغمبر علیه السلام طاعت نکول باندې څومره شرمنده شو خوله شو بے زبانه زناور دی پاغه د شرم خولې راځي افسوس زمن په حال من انسانان مسلمانان د پیغمبر علیہ السلام د امتی کېدو دعوه لرو د شفاعت امیدوار شپورز د الله د محبوب خلاف ورزي کو چرم غیرت رانغه چر شرم رانغه حیا رانغللا من د پیغمبر علیہ السلام ته مخامخ کېږو په کوم سترګو بوته چې شفاعت را لوکا منګ له ډیره خواله ډیره حیا پکار ده چې د حیا نه منګ خوله شو بے زبانه زناور دغه خوله شو مسلمانان دې براق دې حیا نه لګ عبرت واخلي وی براق چې د الله د محبوب نوم مبارک وورد فورا یې گردن خطه کړ پیغمبر علیہ السلام براق باندې سور شو سفر شورو دی جبرائیل رستو ناستے پیغمبر علیہ السلام مخ کے فرنٹ طرف تناستے سفر دزمہ کی شورو شو یو قوم باندې پیغمبر علیہ السلام او جبرائیل ورغلل یو عجیبا زمیدارا کروندا اولی دی شولا یو اوکڑے شوا پٹے تیار شو تخم وروا چولی شو اغسات زرغن شو غد شو پوخ شو اورے بلی شو دانے یو خوا بزبل خوا عجیب واقعو پا یو رس کے کرل اورے بلو سنبالو نرسو شو پیغمبر علیہ السلام دا جبرائیل نتا پوسکوی دا کم خلق دا کم قسم زمیداری دا جبرائیل علیہ السلام فرمائل وی دا خلق دا اللہ پلا کے خپل جان مال پیش کئی خرچ کئی دا غوی غنیکی و ثوابونا اغیل اللہ ترقی ورکی دا قشانت دا کرلی کی گی اور بلی کی گی دا تخم دا آخرت پزمکا کیو کرلی شی اللہ دا خپل قبولیت و دا رحمت باران پیو کی فوراً زرغون شی اور مالکانو دا پارا دا فیدے دے نیک اعمال دا قشانت مخ زیاتی گی دے عجیب واقعین رستو پیغمبر علیہ السلام یو بل بد نصیب قوم اولی دا پسختو تکلیفونو کے مبتلا پزمکا باندے پرمخ پرات دی او دا سرونو باندے غٹ غٹ کانی را پریوزی سرونے چخلی شی کانی ارغڑی سر بیا روغ شی بیا والا غٹ کانی را خلاص شی بیا سر چخلی شی کانی ارغڑی بیا راشی سر میدکی گی و بیا روغی گی افسوس یو کو بے جبرائیل دا کم بد نصیب خلق دی دوی دا صدا خو ډیره سخت را سرونه چخړی کیږي جبرائیل وتوی دا هغه خلق دی چې د مانځه په وخت کې خوب ورشي او سر ولګي ملتنه قضا شي نو سر آرام کوي نو سر چخړی کیږي ځکه دا صدا یې سر ته ملاوي چې د مانځه په وخت کې سر لګولې خوب ورغلې دینه مخ کې پیغمبر علیه السلام یو بل خوفناک واقع اولیدلا سخلق دی بربند ولار دی صرف شرمگاہ بانے سچڑی میڑے پرتی دی او دا زنگل واخو غنے کانی راٹولے یغخوری او خیٹے ڈکی گی نا وی جبرائیل دا کم خلق دی دا کم بد عمل صدا و تملاوی گی جبرائیل و طید اللہ محبوب دا اغا خلق دی چی دا خپل مال زکاة نور کئی زکاتم پخپل خوري نو دا زکات مال دا ورکولو شیره دا خواللو نده دوی خواللو دا نخواللو شیره خواللو نو دا کانیو غنی من زکت دوی خوری نو پس ازا که والا کانی ورکیگی انگار و تخلی که ورکیگی دام دا خوراک شد مخ که نارینا زنانا جمشوی دی مخ ته خکل پاکیزا خوشبو یا خوراکون دی مسالے پہ لگی دی خکل خوشبو تے نخیلی بلڑکتا مردار امغ وخرا
صابوی کوي حکم و تکیگی دا کل پخی پخی غوخی دی خوشبو دا مسالوت نروانی دی دغه اخره دوی ورزی دا بد نصیبا اغا مردار خوراک کئی سخا غوخی سخا بوی والا اغا خوری دا حالت سے پیغمبر علیہ السلام اولیدو نفرت تے شوی دا کم خلق دی دا کار والے کئی جبرائیل عرض کئی حضرت دا اغا خلق دی چے نکاح کرے بیبیانے موجود دی حلال جائز بیبیانے اغیل نورزی مردارو پسی گردی بے نکاح دا اغا خزیدی چی خپل خاوندان اشتا خپل خاوندان پزے پریخی دی پردو سڑو پسی گرزی حرام کارے پسی گرزی نو دا اغا زنانا دی چی طولش پا پردو سڑو سرائی دا اغا ناری ندی چی طولش پا پردو خزو سرائی اللہ ورلہ دا مرداری سزا ورکر مخ کے پیغمبر علیہ السلام یو لویا کند خوفناک اولیده چه پاگه که اور بلله لکه چه دا اور ڈکی او کوئی شانته دی او دا غی لمبه پورتا پورتا خیجی او پاگه لمبو که بربند سری و خزه لمبه سر پورتا پورتا زی او واپس پده اور که ورپروزی پیغمبر علیہ السلام فرمائے ودا کم خلق دی جبرائیل عرض کئی ودا اقا زناکار نارینه و زنانه دی چرا مخ که دیولی دی پر اور کے خطا پورتا خیجی لمبے سر پورتا کی گئے و بیا راہ کتا کی پیغمبر علیہ السلام استغفار ہوئے مخ کے لارا مخ کے یو جاخے والا غن والا ونلا بیشمیر غنی لی پکے پدے لار چے سوگ زی نو دا ونلا مخ کی گی دے جامون ایرانی سی دا سر دا ویختون ایرانی سی بے جبرائیلا دا ون سنگلا جبرائیل و توید اللہ محبوبہ ویداغا شکمار خلق دی دا دوی دا روح نا خدا دا قونا جوڑا کرے تو تا گورا کہ پلارا بانی سوگزی نو رانی سے مال حال تینا اخلی شکیے مخ کے پیغمبر علیہ السلام یو بل یو سڑیے اولی دو کمزورے ٹھپ ٹھپ دے او دا خشاک یو غٹ گیڑے تیار کرے دے اوچتائی نو نیچ اوچتول نو ورغ نور خشاکے پکے کے خود نو دا گیڑے یا نورم درن کو بیا اوچتائی نو اوچتی گی نو ورغ نورم پکے کے خود چی اوچتول نیشی نو نور نور خشاک پکے جمع کئی گیڑے نورم درنائی وی جبرائیل دا بے عقل ساڑی سوک دے جبرائیل وی دا اللہ محبوبہ دا غا خیانتگر سڑے دے پر دی امانتونا و سر دی اغا نادا کئی نو نورم دا خلکو نا اخلی نو چی اغا ورنکی نو نورم دا خلکو نا اخلی پدے حال کے حلاک شو مخ کے پیغمبر علیہ السلام بل نور خلقی اولی دل دا حلق او دا وقی دا ولا پچڑو بانے والی کی گی وی جبرائیل دا دوی سگنا دا جبرائیل وی دا اغا فتنہ پرداز دا دروغ واعظان دی دروغ جن دا دوی پواز باندے پا مخلوق کے اختلافات را پیدا شو یو سر جنگئی بل سر جنگئی فسادات پیدا کر دا قیامت در دے پورے دا دوی دا خلے با دقا سے پچڑو بانے کٹکی گی دا شنڈے دا وقی دا حلق دا خلے نے فساد دی پا خلے با سزا ورکی جزاء سیئت سیئت مثلها جسے کڑی دقا سے سزا ملاوی لگمخ کے پیغمبر علیہ السلام روان دے سگوری او میدان دے دا سے دا مگو دا دے میگو غندے سورے دے پکے میگتن پزمکہ کی سورے دے دا میگو میگی سوری کی بسی دا غزین دا غوئی سر روتا و پسے غوئیم روتا غٹ سرب غٹ غٹ کری دی گیر چاپیرا منڈے کے یووئی بلوئی خلکو کوتا کوتا لاس کرے دے منڈے ہوئی نو واپس و مکہ زیل راشی کم سوری نچے روتے پاگے سر کی دی زور کی دیکھو خلق ہوئی ویز غلائی خلق دے وئی دے خلق وئی یو لوے فساد جوڑ شوئے دی وی جبرائیل دا کم معاملہ دا جبرائیل و تعرض کئی وی دا مثال دا آغا کس دے چے وڑا خلو لغٹ خبرے کئی وڑا خلو دا او خطرناک دا فتنے و دا فساد خبرت رو اطلاع غیر چاپیر معاشرہ کے او فتنے جوڑ اکڑلا
یو فساد پیدا کړ اوس دی وی معافي غواړم خپل خبره واپس اخلم واپس چرته غشتي شي په دغه خله کې دا خبره واپس نزي فساد جوړ کړی دی په خپل خبره پیمانه اوس کیږي نه نو خبره چې کینو سوچ کوا مخکې پیغمبر علیه السلام روان دی یو ډله اولیدله چې دا غوی دا خېټه دا چې غټي غټي قلاګانې دي لکه د شیشه په شانت صفا دي دنه چې په کسین نخکاری غټ غټ ماران لړمانان پکې د لری نخکاری او دومره غټ غټ ماران لړمانان چې دا وی د وزن د لاس دې کې ناشته پاسې دي نشي اوچت شي خېټه ډېره درنه د مخې ته راوغورځيږي لک سات پس یو هیبتناک شکل والا اسرار او په دې خېټه ولا ګرځي چخنه کوي او دې شور او زوق جوړ کی جړا شروع کی وی جبرائیل دا کم خلق دي وی دا الله محبوبه دا سود خوار دي د سود پیسې خوړلې د خېټه کې پرتی دا ماران لړمانان ته جوړ شي نو د سود پیسہ ماران لړمانان جوړيږي د خېټه کې دنه دا دومره فساد پیدا کړی مخکې پیغمبر علیه السلام روان دی یو ډله د خلکو یو لیدله دا خولې د وخانو په شانتي دي فرشته راځي دا خولې ولونی سي وی سری راځي غټ غټ انګارونه پکې ورواچي هغه انګارونه بیا د حلق کې دنه تیر شي او لاندې تنه اوزي او چې کله خولې کې انګار ورواچي هغه ساتم چې وي چې د کلمو کې دا انګار تیریږي بیان چې وي چې لاندې تنه اوزي نو بیان چې وي وی جبرائیل دا کم خلق دی وی دا هغه خلق دی چې د یتیمانو مال خوړل دي انګار ته جوړ شوی د پخېټه کې پروت دی اوزي تنا د قیامت پورې دغه عذاب وته ملاوي مخکې پیغمبر علیه السلام د زنانو یو لوی ډله ولیدله په دې ځمکه سینې لګېدلې دي او د شان په گزارونه په کوړو باندې کیږي پرتیری نسکور پزمکا سینه پزمکا لګېدلې ده د بره په د کوړو گزارونه دي وی جبرائیل دا زنانه کم قوم دی وی دا الله محبوبه دا هغه بدکار خزیدي چې حرامونی بچی به پیدا شو هغه به مړ کړل حرامیان بچی به پیدا شو او هغه به وجل پیغمبر علیه السلام مخکې روان دی یو ځای کې یو څو سړي راجمع کړي شوي دي یو سړی رانیولې دی د اړخ دا غوښې ته کټ کی ولا ورکی وته دا اخرى په دنیا کې د څنګه د خلکو غوښې خوړې اخرى سا دا غوښې اخرى غیبت به کو دا غیبت والا دي قیامت پورې دا عذاب بیت المقدس طرف ته پیغمبر علیه السلام ورنږدې کیږي یو زنانه ولیدله خشتا ډولې لباس یې چولې دي کله د سرو سپینو کالی ور سره دي مخامخ شولا وې دا الله محبوب سره ملک شانت خبره اتره ده لګی راته ودروي پیغمبر علیه السلام خو معصوم دی پردو خزو ته بالکل نه ګوري وې نه قتل مخ کې روان جبرائیل وته وی دا الله محبوب دې پیجن دا خزو سوکوا وې نه ما خو نه پیجندله ما نه دي قتلې وې دا دنیا و پزې بزینت کې تا ترا مخامخ شولا کله وسره یو خبرم کړو لګدم ورته قتلې نو امت به ټول دنیا تمایلو اخرت به نه بالکل پاتو جبرائیل دا خبره خلاصه کړي نو چې یو بوډه مخه تراغله وی جبرائیل دا بوډه څوک نه وی مکه دنیا دا وخت په یو شکل کې رااله اوس په بل شکل کې راغله الته وتتاونه قتل نو اصلي شکل کې رااله دا د دنیا شکل دی اول انسان ته دا دنیا دا سه مصنوعي شکل جوړ کی دا ډول مخه تراشی نو دا نیکان بندیان وته ونګوري نو بیا د مجبورین اصلي شکل کې راشي نو د دې نیکانو ته نفرت نورم پیدا شي او کم همت خلق هغه دې مصنوعي شکل ته وګوري د دنیا د خشته شکل ته عاشقان شي په لعنت کې گرفتار شي وی عیسی علیہ السلام دنیا په دې شکل کې ولیدله چې ځان ډېر ډولې کړو
مخامخ ډېره ډولۍ وه خشته لباس و خو شا طرف ته زړې چړې جامې وې یو لاس ښکاره دی ډېر خوش رنګ نکریزې پورې کړي دي ډول ډالې پکې کړي بل لاس یې په جامو کې پټ کړی دی هغه په وینو سور دی و عیسی علیه السلام ورته چې دنیا دا دورنګي پرېږده که نه دا ولې داسې کې نو دنیا ورته وی دې دنیادار ته اول زه خپل مخ وښیمه شا ورته نه ښیمه نو زما په دې ډول ډال باندې دی عاشق شي په ما عاشق شي دی زما طالب شي او دا کم بنده چې زما شا ووینه په ما لعنت کوي رانه تخت زه خپل عاشق په شورو کې په ظاهري زینت باندې او په دې نکریزو باندې دوکه کمه بېهوش یې کمه او بیا په دې بل لاسې د دې مرۍ نه ونیسم او مرۍ وله کټ کمه د هغه په وینو باندې دا دویم لاس رنګین دی زما همیشه دقه طریقه ده مخکې پیغمبر علیه السلام تشریف وړي وی جبرائیل علیه السلام ورته چې د الله محبوبه دنیا دې ولیدله که نه د دنیا به دقه عمر پاتې دی بوډۍ د کړشه پره غاښونه یې وتلي دي به دقه عمر یې پاتې بوډۍ ده مړه کېږي مخکې یو بوډا راغی خي طرف ته راغی وی ای محمده لږ ودرېږه زما خبره واوره پیغمبر علیه السلام ونه کتل بیا دې ګس طرف ته راغی وی زما خبره واوره پیغمبر علیه السلام ونه کتل مخکې لاړه جبرائیل علیه السلام ورته وی چې د الله محبوبه دا بوډا دی ونه پېژنده وی پړومبي ځل چې دې اړخ ته راغی دا دین یهودیت دی دې دویم طرف ته چې راغی دا دین نصرانیت دی که یو ته دې کتلی وی او که بل ته دې کتلی وی امت به دې دوی طرف ته تلی وی الحمدلله وی تا ورته ونه کتل پیغمبر علیه السلام مخکې روان دی د اور شغلې دي یو سړی دی چې دا غټې غټې شغلې د اور یې راخطا کړي پیغمبر علیه السلام طرف ته راولي وی جبرائیل ورته وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایا چې پیغمبر علیه السلام اعوذ بالله ویله ورچوفې کړلې پې هغه شغلې لالې ټولې ختمې شوې او هغه بدبخته سړی چې اور یې راغورځو هغه لاړ وتښتېده وی جبرائیل وی دا شیطان و لعینو وی ته پریشان کولې ذهن یې درله بدلو دې نه پس پیغمبر علیه السلام یو میدان ته ورغی چې په هغې کې ډېرې کجورې وې وی د الله محبوبه کوڅه دې ځای کې دوه رکاته لمونځ وکړه دوه رکاته لمونځ یې وکړو چې فارغ شوې درته پته لګي وي کوم ځای دې لمونځ وکړو وی نه پېژنمه شپه نه معلومېږي کوم ځای دی وی دا یثرب دی دې ځای ته به د الله په حکم تاسو هجرت کوئ مدینه منوره ده هغه وخت کې ورته یثرب وی مخکې پیغمبر علیه السلام تشریف وړي د مصر ځمکه راغلله خوشبویانې شروع شولې وی جبرائیل دا خوشبو ډېره ښکلې لګي دا کوم ځای دی وی دا د فرعون د لور یوه خادمه وه سر یې وله ګومنځ کو او ګومنځ پرېوته نو د هغې د خولې نه بسم الله ووتله وی د فرعون لور ورته وی چې ښه زما پلار فرعون شته ته د بل چا نوم اخلې او هغه بیا فرعون قتل کړه شهید یې کړله دا د هغې د قبر خوشبو ده څو قدم اړوان دې لاړل هلته یې مونځ وکړو وی دا کوم ځای دی وی دا مدین ښار دی د شعیب علیه السلام او دا هغه ځای دی توری سینا وادي سینا ده موسی علیہ السلام په دې ځای کې د الله سره هم کلام شوی دی بلا واسطه د الله پاک سره خبرې اترې کړې دي دوه رکعاته مونځ یې هلته وکړو بیا مخکې لاړ وی دا کوم ځای دی دلته لږ کوشا وی دا کوم ځای دی وی بیت اللحم یروشلم دی دې ځای کې عیسی علیه السلام پیدا شوی دی دلته مونځ وکړه ناڅاپه داسې آوازونه شروع شو الہ العالمین ما سره دی وعده کړی ده ما سره د عیش و د عشرت ډېر سامانونه را جمع شوي دي نو د دې استعمال لپاره خو څوک نشته نو شاه به درکمه له څوک راوله بل آواز ورپسې وشو یو مسلمان نارینه زنانه به تاله راولم جبرائیل دا خبره د چا دي دا مخکې چا خبره وکړې دا دویم ځل چا خبره وکړې وی دا الله محبوبه دا جنتو
ऐश और इशरत सामान तक जमा शवे दे अल्लाह ता दरखास्त की जमाल सोकरा वाला अल्लाह वती मोमिनान नारी न जनाना बताला रा वालमा जन्नत दे अल्लाह वसर खबर कई वे अल्लाह वादा करे पूरा कई बदा वादा मख के चलाड़ न दास साबुई शोरो शो और ब्या आवाज रा रही इलाहल आलमीना आजाबुन सामानुन ढेर रा जमा शवी दी अकाफिर कमजा गिरावला या अल्लाह वते ची यो यो काफिर नारी न जनाना बरावलमा वे जिब्राइल अलैहि सलाम वे चिदा द दोजख आवाजो दोजखुनम वे ची काफिरान रावला वे अल्लाह वते ची दुश्मनान बटोल ताल रावला मख के पैगंबर अलैहि सलाम यो डल उलिदा चिदा खुले दा शुंडे दा और पकैंचे बाने कटकीगी वे जिब्राइल दा कम खलक दी वेदा अगा खलक दी कि जासूसी कई मुखबिरीन दी बादशाहान और अमीरान और तवर्जी और यो यो कस सरबा ने द दरोग खबर व तकी द बादशाह पवलासबा ने सदावर कई द दरोग खबर कई बादशाह तो नंदे सड़िस्ता खिलाफ खबर कर दस्ता खिलाफ खबर करेगा न द दुनिया अलग गुंदे इनाम वलवर की गो तो हुकूमत बाने खलक वही टकई दादा हुकूमत अगर जासूसान दी मख के सकसानी उलीदल तांबे नुकुनेरी दाग पल मख पल सीना दाग वखिरा शुकई खुरी फरिश्ते राजी दागवी द बदन टुकड़े कटकई वती दा उखरे वे जिब्राइल दाकम वे दागी बत वाला खलक दी तर क़यामत दगा कार बकई मख की ओडल उलीदला चे दागवी दा मखुन तूर दी स्तरगे इश्ने इश्ने दी दा शुंडे खत पजमक प्रतीरी पोर्तने शुंडे पसरवर ओड़े दलेदा विनी जवी दागी दा खुले न जारी दी टोल मैदान इसखा खड़े दे वे जिब्राइल दा कम खलक दी वेदा शराब ख्वारी दी प दुनिया के शराब की वरपसे भी बल कौमी उलीदो चे दागवी दा खुले दा खिंजीर पशांतिरी दा जबे शाता उड़े दिली दी राखीशी पाजाब के मुब्तला दी वे जिब्राइल अदा कम खलक वे दास्ता उम्मत अगर खलक दी चे दरोग गवाही कई टोल रस पकचरो के गर्दे और आदत शहादत दलो कमा मख के डल न जनानो ये उली दला द और कपड़े दी और द और पचाबक वाली केगी और खजल करस्पो गापियो चगे वही जारी वे जिब्राइल अदा सोख दी वे दास्ता द उम्मत अगर खजी दी पमड़ी बांधी वीर कई मड़ो पसे जड़ा गई और दा अगर खजीर च खावंदान फाजा बई मख के कौम बांधे पैगंबर अलैहिस्सलाम वरक मखुने तूर दी और पदेशीना बांधे दा और तराखुन व तपराते दी द तारकोलो जामे दी द और लंबेरी पे वेदा कम खलक दी वेदा गाने बजाने वाला दी बेतोबे मृषि दी उस पोरे तो बन देती मौसीक़े वाला दी मख के बल डलौली दला प और किस वजीगी ब्या जंदी कीगी ब्या स्वजीगी वेदा कम खलक दी वेदा द मोर प्लार ना फरमाना खलक दी मोर प्लारे खफकोला हुई बेजल स्वजो उस बदवी स्वजीगी मख के यो जमात यो डला बलौली दला फरिश्ते राजियो पचड़ो जबह कई अलालये और मरे ने सा बदबूदार अभी न रवानीगी मृषि ब्या जंदीशी ब्या लालई वे जिब्राइल अदा कम खलक दी वे दास्ता द उम्मत कातिलान दी दाग उजरती कातिलान दी ना हक कत्ल न कई न दक्का से फरिश्ते राजियो अलालये दासिम पकिश्त उसम तोबे से अस बेसकार न को खुयार अशना न पार कल कल वजल को दासे खलक मश्ता तोबा में इस्तेरा हो चता पेखशी यार अशना द पार वे क़यामत परस बाने फरिश्ते में अलालई ब्या जंदी कीगी ब्या अलालई मख के यो बल डलौली दला द्रान गुरुन दी और दागे लान दा खलक पकी चखड़ी कीगी वेदा कम खलक दी वेदा का गुरूर और तकब्बर वाला खलक दी चप दुनिया के जान तसवई न दे गटो गटो कानो लाने अल्लाह चखने कई यो जेता पैगंबर अलैहिस्सलाम वरा गई सखल की उलिदन तफसीर इब्न कसीर लिखी
یو جماعت د بنی اسرائیل د یهودیانو چې د عام بنی اسرائیل د گمراهه او بدعملین تنگ شو چې هغوی پیغمبرانم وجل. نو دې کې یو ډله د بنی اسرائیل نیکانو د دې بدعملونه تنگ شو. 12 قبایلو کې یو قبیله ده، هغوی دعا وکړه یا الله موږ د دې ناکاره خلکو نه لرې چېرته بوځه، چېرته لرې اوسوه او په دین باندې پوخوالی او پوخ عمل را نصیب کړي. الله په خپل قدرت کامله باندې د یو نیم کال په مسافت باندې مشرق بعید ته چېرته لرې لرې بوتلل، د ټولې دنیا نه کټ کړل او بیا په هغه ځای کې خاص عبادت کې خالص عبادت کې مشغول. د شب معراج کې پیغمبر علیہ السلام په دغه میدان باندې الله پاک وروسته. دا د ټولې دنیا نه ځان له کټ شوی یو علاقه ده چې پیغمبر علیہ السلام دغه ځای ته ورغی، دې خلکو سره ملاقات وشو. پیغمبر علیہ السلام د قرآن سورتونه دوی ته وښول. دینه تپوس کوي د ناپ تول سره انتظام در سره شته؟ ستاسو سره معاش ذریعه شته؟ وی دې خلکو ته چې د ازمکه ده ومنګې کرو او چې کله غلط تیار شي ډیریو لګېږي، د هر سړي چې څومره ضرورتي دې دې نه غله وړي، نو موږ ناپ تول سکو، موږ ناپ تول نه کوو، بس په پټي کې غله پرته چې چا څونه پکاري وړي تول نه کوو. پیغمبر علیہ السلام ته تپوس کوي تاسو چېرته دروغ وایې نه؟ که موږ کې کم یو کس دروغ وی اسمان نه اور راشي او هغه اوس ودي ختم شي، نو موږ دروغ نه وایو. وی دا کورونه د ټولو یو شان دي، دا ولې؟ وی دې دپاره چې یو په بل باندې موږ لویي ونکو، ټول یو شان دي. د هر کور مخې ته قبر دی، وی دا ولې؟ وی دې دپاره چې د کور روزم چې دا مې پلار دی، دا مې نیکه دی، دې مړ شوی زه به مرم، مرګ ځان ته هر وخت یادوم. شب معراج نه چې پیغمبر علیہ السلام واپس شو، الله وت آیات راولېږه ومن قوم موسی امه يهدون بالحق وبه يعدلون. نو دغه شپه کې پیغمبر علیہ السلام د دې سره هم ملاقات وشو، دیدنې ولا ورکه. مخکې پیغمبر علیہ السلام سفر چې کو بیت المقدس دروازه د لرې نه په نظر راغله، مسجد اقصا دروازې سره نږدې د براق نه کوز شو، یو کاڼو په هغې کې سورې و. جبرائیل علیہ السلام په ګوته باندې هغه سورې کولو که، خوره موره پکې جمع شوې وه، کولوې که او براق یې په هغې پورې وتړه. مسجد اقصا کې د مخکې نه بې شمېره خلک را جمع شوي، داسې یو لوړ دنګ دراز قد والا خوبصورته چهره ولیدې شوه. پیغمبر علیہ السلام تپوس وکړه دا دومره خشته انسان دا څوک دی، دا بزرګ؟ جبرائیل علیہ السلام ورته وایي دا الله محبوبه دا خو بابا دی، حضرت آدم علیہ السلام دی. پیغمبر علیہ السلام ورته سلام وکړ، آدم علیہ السلام هم سلام وکړ. مخکې یو بل بزرګ ویښته مبارک سپین دي، داسې نورانی چهره ده، ډېر خوبصورته دی او شکل شباهت بالکل د پیغمبر علیہ السلام په شانتي و. جبرائیل دا څوک دی؟ دا بابا جی. وی دا ابراهیم خلیل الله دی. مخکې بل یو ښکلی شخصیت ولیدی شو، وی دا موسی کلیم الله دی، ورپسې عیسی روح الله دی. داسې نمبر په نمبر باندې پیغمبران راجمع شوي دي. وی دغه ځای کې د بیت المقدس په ګټه باندې جبرائیل ودرېد او اذان یې وکړ او د اذان کولو سره د اسمان دروازې کولو شو، بلا تعداد فرشتې راغللې، جماعت مخکنم ډکو، غیر چاپیره دنیا ډکه شوه، فرشتې راغللې. وی جبرائیل علیہ السلام تکبیر وکړ، صفونه جوړ شو، د مصلی ځای خالي، چا همت کولی نشو په مصلی به څوک ودرېږي. د هر پیغمبر په زړه کې تمنا وه چې دې مصلی باندې دې زه ودرېږم. خو ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، دا الله فضل دی چې چاله یې ورکوي. دې مرتبه او دې مقام ته نه آدم شفیع الله رسیږي، نه نوح نبی الله رسیږي، نه ابراهیم خلیل الله، نه موسی کلیم الله او نه عیسی روح الله. جبرائیل صفونو کې اخوا دې خورا مخکې شو، د پیغمبر علیہ السلام لاس مبارکی ونیو، وی ته امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء، دا د بل چا انتظار سره کې را مخکې شه.
जिब्राइल अलैहिस्सलाम द लास ونیو او توي جبرائیل وتوی دا الله محبوبا د مشرق نه تر مغرب ګرځیدلم د شمال تر جنوبا تمام کل خلق ملی دلی خستانه افضل پکې بل څوک نشته آفاقها گردید ام مہرے بتا ورزید ام بسیار خوبا دید ام لیکن تو چیزی دیگری آفاقها گردید ام د دنیا گیر چاپیر طرفونه می کتلی دی مہرے بتا ورزید ام او کل معشوقی من لیدلی دی بسیار خوبا دید ام لیکن تو چیزی دیگری دیر کل خلق او داوی نازو ادا می کتل او تپک دیر خشتی ستا پشان بل سوک نشتا را مخیش دا مقامم ستا دے دے کہ امامتی بتکے تا امام الانبیاء تا ٹولو نور مخیش سلام اگر زید جبرائیل تا پوس کئی وے دا اللہ محبوبہ 1,24,000 پیغمبران ټول سره د روح او د بدن راغلي دي د اسمانونو فرشتي راغلي دي تا پسې ولاړ دي او تنن د ټولو امامت کړي ده دینه پس پیغمبر علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام وایي چې داسې لږه مختصر موقع ټولو لور کو لږ خطاب به مو کی تقریرونه به کیږي نور سباله ان شاء الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين